په افغانستان د انګلیسانو لومړنی یرغل او د شاه شجاع بیا ځلي واک ته رسول کال 1809 څخه تر 1842 زیږدیز پورې. انګریزانو غوښتل په منځنۍ اسیا کې تر هغې د مخه چې د روسیې دولت په مرکزي اسیا کې تر امو ورسیږي په خپله د امو غاړې ته ورسیږي. هماغه و چې له هرات څخه د ایران تر وتلو وروسته په کلکته کې د مثلث تړون معاهده چې پخوا لاسلیک شوې وه په 1828 کال کې د همدې کال په وروستیو کې اعلامیه خپره شوه. نو له همدې امله د هندوستان ګور جنرال لارډ ډکلین د سفر امر صادر او په لاندې ډول یې پوځ د افغانستان په لوري حرکت کولو ته چمتو کړ. اول د بنګال 2 فرقې 4 غونډه د میجر جنرال بلیو کاټن تر مشرۍ لاندې 9500 کسان. دویم د بمبئی 2 فرقې 3 غونډونه د لیفت جنرال سرجان کیری تر مشرۍ لاندې 5600 کسان. د احتیاط فرقه 2 غونډونه د میجر جنرال کین تر مشرۍ لاندې 4250 کسان. د ممبئی د احتیاط فرقه 3000 کسان. د شاه شجاع پوځ 6000 کسان چې د دې ټول پوځ شمیر 28450 کسان کېدل. له 450 توپونو 800 توپچیان 250 مهندس مامورین د سند له پېښور او خیبر له لارې په دې لوري را روان شول. د سکانو لخوا ملاتړ ځواک 15000 کسان. دویم د شاهزاده تیمور تر مشرۍ لاندې 48,000 کسان. دریم د پنجاب د سکھ دولت مرستندویه مسلمان لښکر 6000 کسان. 14 توپونه 140 توپچیان 250 مهندس مامورینو سره د خیبر د لارې حرکت. د دغه ټولو عسکرو شمیر 450,150 کسانو چې د 12,000 د چارو کارمندان او 10,000 باربري او اوښانو. انګریزانو د دې اردو په واسطه غوښتل چې د خیبر له تنګې درې څخه له جلال آباد څخه کابل ته لاړ شي، لیکن رنجیت سنګ د انګریزانو له دې ستر پوځ څخه وویرېده او په دې لارې افغانستان ته ننوتل ناشوني وګڼل. انګریزان اړ شول تر دې لرې او له کړاوونو ډکه لارې ځان ته غوره کړه. له سند څخه را روان تر اندس تیر د شکارپور پر لویه لار د کندهار په نیت را روان شول. رنجیت سنګ یوازې شاهزاده تیمور ته اجازه ورکړه چې له خپلو سورو او پیاده ځواکونو سره د پېښور پر لاره د خیبر په لور حرکت وکړي او همدلته و چې رنجیت سنګ د پنجاب د مسلمانانو 10,000 لښکر د خپل زوی نهال سنګ په واسطه تشکیل او پېښور کې د تیمور سره یو ځای کړ. شاهزاده تیمور هم د افغاني عسکرو پر راټولولو لاس پورې کړ. تیمور د 2 میاشتو په پېښور کې په نظامي تجهیزاتو او کلادویت په سیاسي فعالیتونو بوخت و. همداراز د انګریزانو ټول عسکر د 1809 زیږدیز کال د جنورۍ په 20 د سند تر غاړو ورسېدل. پولې وتړه له سند څخه راتېر په شکارپور کې له شاه شجاع سره یو ځای شول او د انګریزانو استازي مکناټن په سیاسي فعالیتونو بوخت شو. مکناټن په پښتو ژبه پوهېده. هغه په شروع کې د هند کمپنۍ د نظام یوه برخه و. وروسته ملکي خدماتو ته تبدیل شو. نوموړی لارډ ډاکلین ته ډېر مخور و او دا مهال له شاه شجاع سره د انګریزانو سیاسي سفیر او استازی و. انګریزانو مخکې له یرغل څخه په افغانستان کې د شاه شجاع په لاسلیک په سلګونو اعلامیې خپرې کړې. په دغه اعلامیو کې په کلکه ویل شوي و چې د افغانستان د سلطنت شرعي او حقیقي وارث شاه شجاع دی او محمد ضیاء ورونه د تاج او تخت غاصبین دي. همداراز ویل شوي و چې د افغانستان اصلي پاچا له خپلو عسکرو سره د سلطنت د ترلاسه کولو لپاره را روان شوی دی او هندوستان د انګلیس حکومت ځواکونه چې د پاچا قربانه دي په خدمت کې حاضر شوي دي چې پاچا په پلازمینه کې وویني مبارکي ورکړي. بیا به هغه وخت دغه دوست ځواکونه په پوره ډول له افغانستان څخه ووځي او هندوستان ته به ستانه شي. همداراز کندهار ته د ورتګ او شاه شجاع د ټاکلو په ورځ انګریز پوځ د شاه شجاع د تېرېدلو په وخت انګریزي بیرغونه د تعظیم په دود ټیټ او په توپونو یې د سلامۍ ډزې وکړې. د شاه شجاع 2یم ځل واک په 1809 زیږدیز کال د اپریل په 28 د شاه شجاع د تاج پر سر کېدو مراسم په کندهار کې سر ته ورسېدل او مکناټن دلته په 2یم تړون له شاه شجاع څخه لاسلیک واخیست چې له کبله یې شاه په افغانستان کې د انګریز سرتېرو تلپاتې شتون مني او لګښتونه هم یوه برخه په خپله غاړه اخلي. کله چې شاه شجاع پر تخت کېناست
یو ځل بیا د توپ 101 ډزې ترسره شوې او بیا د زرګونو افغانانو منصبدارانو او قومي مشرانو په وړاندې د انګریزانو د اردو سپهسالار جنرال کین او مکناټن د انګلیس حکومت د سفیر په توګه د پاچا مخې ته شول او د انګریزانو د دولت په استازیتوب مبارکي او مراتب وړاندې کړل او د یاد شوي دولت لخوا یې سوغاتونه ورمخې ته کړل. همداسې لوبه یې په پېښور کې هم ترسره کړه. وروسته تر دې دغه پوځ 6 اونۍ په کندهار کې تم شو. بیا د ترنګ له لارې د غزني په خوا روان شو او تر یوې سختې جګړې وروسته د 1829 کال د جولای د میاشتې په 23مه په سهار انګریزي لښکرو یو سخت برید پیل وکړ او کله چې د غزني دروازه د بارودو په ذریعه ماته کړه نو غزني ښار یې ونیو. او هغه وخت چې دا خبر دوست محمد خان واورید نو حق حیران شو او سمدلاسه یې د سولې وړاندیز وکړ. خو کله چې د انګریزانو د سولې شرطونه دته وویل شول هغه یې د سختۍ په اثر ونه منل او څرنګه چې په ځان کې د مقابلې توان نه لید نو ځکه ترکستان ته وتښتېد. هلته د بخارا حاکم دی بندي کړ. شاه شجاع او انګریزان د 1829 کال د اګست په 9مه کابل ته ننوتل. په داسې حال کې چې د کابل شاوخوا سیمو په زرګونو خلک د افغانستان د رښتینې پاچا دیدن ته راټول وو. په لارو او دیوالونو ناستو د هغه د راتګ انتظار یې کاوه. کله چې پاچا راښکاره او په څنګ کې مکناټن او جنرال کین تر شا یې انګریزي پوځ ولیدل شو د خلکو احساساتو په اور یخې اوبه توی شوې. تر دې چې له یوې خوا څخه هم د شور او زوږ اسلامي غږ پورته نه شو پاچا په ډېر خواشینۍ د کابل بالاحصار ته ننوت. شاه شجاع چې د خپلې کورنۍ د غړو سره 20 کاله د انګلیسانو نظارت لاندې ژوند کاوه بالاخره د کابل په بالاحصار کې میشت شو. کوم وخت چې انګریزان په کابل کې میشت شول په شیرپور، سیاسنګ او د بې مهرو د غونډیو ترڅنګ یې پوځي سنګرونه جوړ کړل. یوازې په بالاحصار کې 15,000 انګریزان ځای پر ځای شول. انګریزانو په ډېر ډاډ سره په کابل کې ژوند کاوه. جنرال کین له یو څه پوځ سره د 1829 کال د اکتوبر په میاشت کې د جلال آباد له لارې هند ته ستون شو. په کابل کې مکناټن او الفنستن دومره بې اعتنا و چې د خلکو په وړاندې به یې د کرکټ لوبه کوله او د اس غلولو مسابقې ته به یې دوام ورکوه. کوم وخت چې انګریزان په جلال آباد، کابل، کندهار، غزني او بامیانو کې ځای پر ځای شول نو د افغانانو په مقابل کې د دوی کړنلاره هم بدله شوه. د دولت کارمندانو مجازات او مکافات ټول د انګریزانو په لاس کې وو. د شاه شجاع صلاحیتونه هم واخیستل شو. دی یوازې د سمبول په حیث په بالاحصار کې ناست و او د انګریزانو له اجازې پرته هیڅ چا نشو کولی چې له شاه شجاع سره لیدنه کتنه وکړي. شاه شجاع په بالاحصار کې 900 تنه پوځیان درلودل چې هغه هم بې وسلې وو. حال دا چې د انګریزي پوځیانو شمېر په بالاحصار کې 50,000 ته رسېده او دوی د شاه شجاع د کورنۍ د غړو محافظت کاوه. شاه شجاع څو ځلې مکناټن ته وویل چې زه د افغانستان پاچا یم او افغانستان په امن کې دی، تاسې باید له افغانستان څخه لاړ شئ. مکناټن ورته وویل چې د امیر دوست محمد خان د راتلو خطر موجود دی، نو له دې کبله زموږ موجودیت ضروری دی. وروسته مکناټن د برنس په ذریعه شاه شجاع ته خبر ورکړ چې له ګډوډۍ څخه د سلطنت د ساتلو لپاره باید امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی او د امیر دوست محمد خان وراره سردار شمس الدین خان هندوستان ته یوړل شي. نو له دې عمله د شاه امر صادر شي چې دوی باید هندوستان ته لاړ شي. شاه دغه یاد شوي نومیالي مشران راوبلل. د مکناټن له وړاندیز څخه یې خبر او د سفر د تیاري وینا یې وکړه. هغوی ورته وویل چې موږ هیڅکله انګریزان نه پیژنو چې څوک دي او څه کوي. موږ ستا په لیکنه امیر دوست محمد خان څخه سرغړونه وکړه. تاسو مو راوستی او د سلطنت په تخت مو کېنولی، لیکن موږ ولیدل چې ستا په وعدو کې هره ورځ د انګریزانو یو ډول فریب ښکاري چې دا ستا د رسوایي سبب ګرځي. شاه چې دا خبرې واورېدې آهې له خولې ووت او ویې ویل چې تاسو زما له زړه څخه څه خبر یاست. زه د انګریزانو د ساتونکو او پیردارانو د حکم محکوم یم. پرته له دې چې وسوځم ځان غلی کړم بله چاره نه لرم. ډېر خواشینی یم چې څه و د لاسه ووتل. د کار خلک او نومیالي مشران ټول مړه شول. که نه دا زما توره د اسلام توره ده. هر څوک چې حاضر وي هغه دې پورته کړي. زه د ټولو غازیانو لګښت ورکوم په دې شرط چې دا راز افشا نه شي. سردارانو چې دا خبرې واورېدې بېرته ستانه شول
او د نورو ترمنځ دا موضوع شریکه کړه. وروسته له دې چې خلکو د انګریزانو ظلمونه او د شاه شجاع سمبولیکه پاچاهي لیدله، نو په ملي پاڅون یې لاس پورې کړ او د انګریزانو په وړاندې یو ستر قیام را په اوچتېدو شو. په افغانستان کې د انګریزانو پاتې کېدل دومره اسانه نه و. افغانانو د انګریزانو پر ضد جګړې کولې. شاه شجاع د 1829 کال په ژمي کې د انګریزي پوځونو په مالتیا مشرقي ته تللی و. نو د خلکو له سخت مخالفت او مقاومت سره مخ شو، خو د انګریزانو لخوا دغه مقاومت مات کړل شو. په کلات، پکتیا، غزني او نورو سیمو کې هم د انګریزانو لخوا بریدونه کېدل او د هغوی په وړاندې مقاومتونه پر راوچتېدو. امیر دوست محمد خان چې بخارا ته تښتېدلی و، د 1840 کال د اګست په میاشت کې د بخارا له زندان څخه وتښتېده او بیرته راغی. د انګریزانو په ضد یې دلته جګړه پیل کړه. هغه کوهستان ته وغوښتل شو او د انګریزانو ضد مقاومت سره یو ځای شو. پروان کې د انګریزانو په ضد جګړه وکړه او بریالیتوب یې ترلاسه کړ. خو د 1840 کال په نومبر کې په ناڅاپي ډول په کابل کې انګریزانو ته یې ځان تسلیم کړ. دا چې امیر دوست محمد خان ولې په ناڅاپي ډول ځان مکناټن ته وسپاره، په دې اړه بېلابېل نظریات ورکړل شوي دي. یو دا چې امیر دوست محمد خان غوښتل چې لکه د فاتح په څېر ځان انګریزانو ته وسپاري. دویم، په پروان کې له بري وروسته به انګریزانو ته د امیر دوست محمد خان د حیثیت درک شوی وي او د چارو واګې به په لاس کې ورکړي، په دې خاطر ځان وسپاره. ځینې نور بیا وایي چې امیر دوست محمد خان د کوهستان ناکام پاڅون مایوس کړی و او پرېکړه یې کړې وه چې د کابل له لارې کلات ته لاړ شي. امیر دوست محمد خان د 1840 کال د نومبر په 12مه د خپلې کورنۍ د 149 غړو سره یو ځای د بندي په توګه هندوستان ته ولېږل شو. د غلام محمد غبار په وینا دلته امیر دوست محمد خان ته د وزارت وړاندیز وشو چې د شاه شجاع د وزیر په حیث کار وکړي، خو د امیر دوست محمد خان لخوا دغه پوست ونه منل شو. په دې سره انګریزان ډېر خوشحاله شو او فکر یې وکړ چې د مجاهدینو مشر ورته تسلیم شو، نور به مقاومت ختم او یا کم شي، خو داسې ونه شوه. هغوی ته دا معلومه نه وه چې د ضرورت په وخت کې د مسلمانانو هر یو پوځي د مشر حیثیت لري. د 1841 کال په اوږدو کې د انګریزانو په ضد د هېواد په ګوټ ګوټ کې لا نور پاڅونونه وشول. د کلات، کندهار، هلمند، پکتیا او نورو سیمو اوسېدونکو د یرغلګرو پر ضد په جګړو لاس پورې کړ. دا چې د افغانستان د سیاسي وضعیت ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان و او ولس له دغه وضعیت څخه سخت په تنګ شوی و، نو د انګریزانو په ضد د ملي پاڅون یا ملي جهاد کولو پرېکړه وکړه. نواب محمد زمان خان، نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، محمد شاه خان بابکرخیل او یو شمېر نور د دغه پاڅون مشران وو. دغه ملي پاڅون د 1841 کال د نومبر په 2مه په داسې حال کې چې د روژې مبارکې 18مه ورځ وه، په لومړۍ ورځ د انګریزانو د کابل والي برنس ووژل شو. سره له دې چې برنس پاڅون کوونکو ته د پیسو وړاندیز وکړ، خو پاڅون کوونکو دغه وړاندیز رد کړ او پاڅون د کابل د ښار نورو برخو ته هم په چټکۍ سره خپور شو. د پاڅون په لومړۍ اونۍ کې د بالاحصار او انګریزانو د شیرپور چوڼۍ ترمنځ پرتې ټولې کلاګانې مجاهدینو ونیولې. د پاڅون له پیل لږ وروسته د امیر دوست محمد خان زوی محمد اکبر خان چې په بخارا کې بندي و، له هغې ځای څخه راخلاص او کابل ته راغی. له پاڅون کوونکو سره یو ځای شو او نواب محمد زمان خان د جهاد مشري محمد اکبر خان ته وسپارله. دوی پرېکړه وکړه چې د انګریزانو تر بشپړې تباهۍ پورې به خپل بریدونه جاري ساتي او مقاومت به کوي. له هغې اولې ورځې چې سهار وختي د ملازان په وخت میر حاجي په پل خشتي او نورو ملایانو په خپلو مسجدونو کې د جهاد اعلان وکړ، په ټول کابل کې دوکانونه وتړل شول. د پیاده او سواره لوی لښکر چې له 6 توپونو سره روان شوی و، په داسې حال کې چې انګریزانو دا نه ګڼله چې د دوی تر سترګو او څارنو لاندې د دومره لوی ځواک د کابل په ښار کې موجود او پټ وي. امین الله خان لوګری او عبدالله خان اڅکزي د سنګر په لومړۍ کرښه کې د پوځیانو په مخ کې ولاړ وو. مجاهدینو د اوسني خرابات سیمې کې د الکساندر برنس په کور برید وکړ. لومړنی مجاهد چې د ده کور ته ورننوت محمد هاشم په نوم یو واښه پلورونکی و. برنس ووژل شو او سر یې په چوک کې ځوړند شو. د ده ورور چارلس هم ووژل شو او رادرفورد ټپي شو. موهنلال جاسوس
په تیښته ونیول شو او د اعدام حکم یې وشو، لیکن هغه له ویرې کلمه وویله او نواب محمد خان دا خان شیرین ته وسپاره. انګریزان له بازارونو او کوڅو څخه وتښتېدل او ښځو له بامونو څخه انګریزان په منګیو او تیږو ویشتل. په یوه ورځ تن په تن جنګ کې 200 تن انګریزان په کابل کې ووژل شول. د شاه شجاع زوی شهزاده تیمور له بالاحصار څخه ښار ته راغی او د مجاهدینو حال چې ولید د هم د انګریزانو پر ضد شعارونه ورکول. د بالاحصار ټول کارکوونکي ښار ته پناه یوړله چې په دې عمله کې 250 ښځې هم شاملې وې. انګریزانو په توپونو د مجاهدینو سنګرونه ویشتل. له کابل څخه ټول انګریزان قشلاو ته وتښتېدل. دا د نومبر 2 ورځ وه چې په کابل کې ملي قیام په شدت سره دوام درلود. د نومبر په 3 نیټه هم جنگ دوام درلود. مکناټن خان شیرین ته ډیر زیات رشوت ومانه چې د مجاهدینو په ضد فعالیت وکړي، خو خان شیرین یې دغه وړاندیز رد کړ. خو ځینو خاینانو رشوتونه ومنل. د بیلګې په توګه عبدالعزیز د شاه لخوا عبدالله خان اسکزی په مرمۍ وویشت او هغه د 1841 کال د نومبر په 29 د دغه ټپ له وجې په شهادت ورسید. یا محمد الله چې میر مسجدي خان ته یې د ناروغۍ په بستر کې زهر ورکړل. په همدې شکل پاینده کاکړ چې د وزیر محمد اکبر خان د ویشتلو هڅه یې وکړه خو بریالی نه شو. تر دې جګړو وروسته انګریزانو زړه بایلود. له رهبرانو سره د سولې د خبرو اترو د ځان د خلاصون په هڅه کې شول. لومړی د نومبر په 14 نیټه د خپلو مړو د ښخولو د یوې ورځې د اوربند هیله څرګنده کړه چې د غازیانو لخوا ومنل شوه. د نومبر په 14 دواړه خواوې په قرار وې. د نومبر په 22 نیټه بیا د بیبي محرو ته نږدې تباه کوونکې جګړه وشوه. د ملي اردو جنګیالیو پرې یرغل وکړ. د دښمن عسکر او منصبدار په میدان کې مړه پراته پاتې شول او نور کسان یې قشلې ته وتښتېدل. مکناټن خبر ترلاسه کړ چې په ټولو ولایتونو کې د انګریزانو په ضد افغانانو پاڅون کړی دی او انګریزان تباه شوي دي. نو له همدې امله دې ته حاضر شو چې افغانانو سره سوله وکړي. وزیر محمد اکبر خان او سلطان احمد خان او محمد شاه خان د راتګ کابل ته د مجاهدینو د لا پیاوړتیا سبب شو او مکناټن مجاهدینو ته دغه 4 مادو وړاندیز وکړ. د مکناټن د سولې وړاندیز: اول، انګریزي ځواکونه بل افغانستان څخه وځي. دویم، شاه شجاع له واک څخه ګوښه په لودیانې کې به ژوند کوي او افغانستان به هر کال 1 لک روپۍ معاش ورکوي او پر ځای امیر دوست محمد خان واک ترلاسه کوي. دریم، له افغانستان څخه د وتلو تر وخته له افغاني سردارانو څخه یو کس به د نقدو پیسو په بدل کې د ازوقې د ترلاسه کولو لپاره له انګریزانو سره پاتې وي. څلورم، په راتلونکي کې به انګریزي ځواکونه افغانستان ته نه راځي تر څو چې په خپله د افغانستان حکومت ترې هیله ونه کړي. د ملي مشرانو 12 فقره-ایز تړون: ملي مشرانو د دې تړون په مقابل کې 12 فقره-ایز تړون مکناټن ته ور واستاوه. د ملي مشرانو 12 فقره-ایز تړون په لاندې ډول و: اول، د انګریزانو او افغانانو دوستي باید په اشخاصو پورې نه وي تړلې لکه شاه شجاع چې د انګریزانو دوست دی او د افغانانو دښمن دی، بلکې دوستي به د دولتونو په کچه وي. دویم، که چیرې شاه شجاع له افغانستان څخه ونه وځي نو که د ځاني او مالي خطر ورسیږي انګریزان باید لاسوهنه ونه کړي. دریم، د انګریز پوځونه د افغانستان څخه ووځي او بیا د افغانستان د حکومت له غوښتنې څخه چې هغه هم د پردي دښمن د دفع کولو لپاره وي بیا د افغانستان ته نه راځي او په هغه صورت کې هم باید د هغوی خرڅ د دوی په غاړه وي. یوازې واښه او بوس به د افغانستان د نقدو په پیسو په بیه ورکول کیږي. څلورم، سوداګري هم د افغانستان په خوښه او غوښتنې پورې اړه لري. پنځم، د افغانستان مخالفینو ته د هندوستان کې انګریزان پناه نه ورکوي او نه د هغوی ته معاش ورټاکي. شپږم، که روس او نور د افغانستان له لارې په هند د برید خیال او اراده وکړي انګریزان د افغانستان ته وسله او نغدې پیسې ورکړي چې افغانان په خپله هغه دښمن په شا وتنبوي او مخه یې ونیسي. اووم، اوس به د انګریزي پوځونو ازوقه په نغدو پیسو ازوقه یا خوراکي مواد په نغدو پیسو ورته تهیه کیږي، خو انګریز پوځونه به په 3 ورځو کې له کابل څخه په مکمل ډول ووځي. د سولې دا تړون فوراً د مکناټن لخوا لاسلیک شو او سردار احمد خان مقرر شو چې د انګریزانو هغه پوځ چې په بالاحصار کې حصار و قشلې ته ورسوي او موقع ورکړي چې په 3 ورځو کې خپل بندوبست وکړي. خو کله چې انګریز پوځ چوڼۍ ته ورسید او پوځونو سره یو ځای شو
مکناټن چې له وخته هم د افغانستان د تخلیه کولو فکر نه درلود، نو د تړون د ماتولو په فکر کې شو. مجاهدین ورځ په ورځ په کابل کې پیاوړي کېدل. انګریزان بیا په خوف او یا په ویره کې شول، او وزیر محمد اکبر خان سره یې د پټې لیدنې کتنې هیله څرګنده کړه. وزیر محمد اکبر خان د مکناټن په توطیو ښه پوهېده. د مکناټن د کتنې وړاندیز یې منظور کړ. د 1841 کال د دسمبر په 23مه کتنه پیل شوه. د انګریزانو لخوا مکناټن، کپتان تریور، کپتان لارنس او کپتان مکنزي له وزیر محمد اکبر خان سره په خبرو کې حاضر شول. د دوی مخې ته وزیر محمد اکبر خان، سلطان محمد خان او محمد شاه خان بابکرخیل ناست وو. خبرې پیل شوې. وزیر محمد اکبر خان مکناټن ته وویل چې تاسو د باور وړ نه یې. موږ تر دې وروسته ستاسو په ژمنو او خبرو باور نه کوو، لیکن په یو شرط، او هغه دا چې تاسو له ځانه سره تر هغه وخته پورې یرغمل ساتو چې ستاسو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. بیا هغه وخت به تاسو هند ته واستوو. وزیر محمد اکبر خان امر وکړ چې دوی باید ونیول شي. اکبر خان د مکناټن لاس ونیو. مکناټن چې مقاومت یې کوو، بل لاس سلطان احمد خان ونیو. دې وخت کې د مکناټن ګارد د افغاني ساتونکو د پیښې په لیدو سره په ډزو پیل وکړ. دا چې د دښمن قشله یا چوڼۍ یا غټ مرکز ډیر نږدې و، د مکناټن د خلاصون ویره وه. نو له دې امله وزیر محمد اکبر خان په هماغه توپانچه چې څو ورځې مخکې د مکناټن لخوا ورته ډالۍ شوې وه، په هماغه توپانچه یې مکناټن وویشت او دا شیطان یې مردار کړ. وزیر محمد اکبر خان د مجاهدینو لخوا د ملي قائد په توګه وټاکل شو. د 1841 کال د دسمبر په 24مه نیټه د شورا غونډه د انګریز یرغملو مکنزي، سکنر، نوي او ایري په ګډون د نواب محمد زمان خان په کور کې چې دغه انګریزان ورسره یرغمل ول جوړه، او ټولې وروستۍ پیښې مطرح شوې. د مجلس ټول غړي د پیښو له ارزښت د مکناټن د دوه اړخیزو لوبو د افغاني رهبرانو لخوا د هغه د نیولو او د افغان او انګلیس ترمنځ د جګړې پای ته د رسېدو له نقشه خبر او د مکناټن چلند یې وغنده، خو د هغه په یو ناڅاپي توګه وژلو یې خفګان څرګند کړ، او بیا غونډې پرېکړه وکړه چې د افغانانو او مکناټن ترمنځ د دسمبر د 11مې نیټې د لومړي 12 فقره-ایز تړون له دې 3 نورو مادو سره په انګریزانو تطبیق شي، او که دا ونه مني له تورې څخه به کار واخیستل شي. هغه 3 مادې چې په 12 فقره-ایز تړون سربیره په انګریزانو دوی د تطبیق لپاره چمتو کړې په لاندې ډول وې. اول، انګریزان د ټولې زیرمې افغانانو ته وسپاري. دویم، انګریزان د پرته له 6 توپونو څخه ټولې توپخانې افغانانو ته وسپاري. دریم، غیر متأهل یا یرغمال دی د متأهل یرغمال سره بدل شي. سربیره پر دې د مکناټن ذمہواري 1,400,000 روپۍ دي چې انګریزان به افغانانو ته وسپاري. له افغانستان څخه د انګریزانو وتل. بالاخره انګریز پوځونو تر 2 میاشتو او 4 ورځو جګړې وروسته له کابل څخه وتلو ته اړ شول. د خپل 14,500 عسکرو د وتلو لپاره 10 ورځې وخت واخیست. په هر حال د انګریزانو عسکر په 1842 کال د جنورۍ په 4مه نیټه له کابل څخه روان شول. د دوی وتل سهار 9:30 بجو پیل و. انګریزانو یوازې د 4 ورځو لپاره خوراکي مواد درلودل. انګریز پاتې کاروان مازیګر قضا له قشلې یا چوڼۍ څخه ووتل. دوی د شپې لخوا په بګرامیو کې پاتې شول. انګریزانو تر جګدلک پورې ډیر زیات تلفات ورکړل. په دې وخت کې له افغانستان سره 10,000 پوځیان موجود وو. وزیر اکبر خان دوی سره روان وو. د انګریز ټول پوځ د افغانانو لخوا وژل شوی وو. یوازې ډاکټر برایډن د جنورۍ په 13مه نیټه جلال آباد ته ستون شو. جنرال الفنستن هم ځان وزیر اکبر خان ته تسلیم کړ. جنرال سیل په جلال آباد کې محاصره وو. انګریز غوښتل چې بیا ورځ کندهار او جلال آباد ته ولېږدوي. سردار وزیر اکبر خان انګریز اسیران چې جنرال سیل هم پکې وو کابل ته ولېږل. مخکې له دې انګریزانو بیا هم د کابل په وتلو کې فریب کاوه، او دوی په دې فکر کې وو چې له جلال آباد څخه به ورته تازه فوځونه راورسېږي. هماغه و چې مجاهدینو په ناڅاپه برید وکړ. د
د یخې هوا، واورو او خوراکي موادو د نشتون او د مجاهدینو د کلک مقاومت په نتیجه کې د کابل په ختیځه برخه کې د انګریزانو 14,500 لښکر تباه شو او یوازې ډاکټر برایډن و چې په نیم ژوبلې ځان له ختیځ څخه جلال آباد ته د کابل له ختیځې برخې څخه جلال آباد ته او بیا له هغې څخه برطانوي هند ته ځان ورسوه. په جلال آباد کې د دوی د یو شمېر کسانو محاصره لا روانه وه چې انګریزانو امیر دوست محمد خان را مخې ته کړ او د شاه شجاع پر ځای موقف د ترلاسه کولو وعده ورکړه. امیر دوست محمد خان وزیر محمد اکبر خان ته یو لیک راولېږه. په لیک کې د انګریزانو سره د روغې جوړې د مذاکرې په باب غوښتنه کړې وه چې ټول سالم افغانستان څخه ووځي. وزیر محمد اکبر خان د خپل پلار د لیک له رسېدو وروسته د اپریل تر میاشتې پورې له سلطان احمد خان او محمد شاه خان سره په مذاکراتو پاتې شو. په پای کې وزیر محمد اکبر خان د پلار لیک غوښتنه ومنله او له جلال آباد څخه لغمان ته ستون شو. په دې توګه 15,000 مجاهدین د جلال آباد له ښار او 40,000 نور د جلال آباد له لارو څخه یو خواته شول. د کابل لارې انګریزانو ته د بیا تګ لپاره خلاصه کړه. د 1842 زیږدیز کال د اپریل په 4 نیټه شاه شجاع د کابل د بالاحصار څخه ووت او په سیاسان کې د ملي پوځ د مشرتابه دنده په غاړه واخیسته تر څو د هغې ورځې په سبا په جلال آباد ته روان شي. شاه د شپې په تیاره کې بالاحصار ته لاړ او د خپلو شخصي چارو له ترسره کولو وروسته د اپریل په 5 نیټه سهار وختي د روان تخت په سپرلۍ د ملي اردو په لور روان شو. لیکن د نواب محمد زمان خان د زوی لخوا شاه شجاع د نور محمد خان او شاه غاسي د لاور خان او د نورو 15 کسانو په ملګرتیا له کمین څخه روغ ونوت او د ګولۍ په وسیله شاه ووژل شو. دا خبر ډیر زر په کابل کې خپور شو. جنرال پالک د 9,000 تنو پوځ سره جلال آباد ته راغی. جنرال پالک او جنرال سیل د 4 میاشتو په اوږدو کې د کابل د واقعاتو په انتظار کې وو. وزیر محمد اکبر خان د مجاهدینو ته وعده ورکړه چې هر وخت امیر دوست محمد خان کابل ته راستون شي نه ټول انګریزان به هندوستان ته ستانه کیږي. که چیرې انګریزان خپلې وعدې سره وفا ونه کړي یو عمومي قیام به د دوی په وړاندې پیل شي. له غزني څخه اسیران کابل ته وغوښتل شول. انګریزانو د بیا راتګ لپاره ټول ښارونه د مجاهدینو له حملو څخه خوندي وساتل. جنرال ناټ او جنرال پالک د کابل په لور حرکت وکړ. دواړو ځواکونه په کابل کې سره یو ځای شول. درې واړه جنرالانو بیا یو قطعه عسکر د کابل څلورچته بازار ته چې د مکناټن مړی پکې زړول شوی و ورولېږل. بیا یې څلورچته بازار ته چې ورسېدل د رسېدو سره سم یې دغه بازار ته اور واچوه. له یاده ونه باسو چې جنرال پالک او جنرال سیل او ورسره پوځ د جنرال افغانستان د اردو د مړو سکلیټونه او تنې په لسګونو او سلګونو شمېر یو په بل پسې پرتې وې ولیدې. دوی حق حیران شول. په افغانستان باندې د انګریزانو د یرغل په نتیجه کې په برطانوي هند کې د انګلیس د استازي لارډ اکلین غلط سیاست له امله د انګلیس دولت 15 میلیونه پاونډه تاوان او په بل روایت کې 21 کروڑه هندي کالدارې تاوان وکړ او خواوشا 20,000 څخه زیات عسکري ووژل شول او په نړیواله کچه نظامی شهرت ته ستر تاوان ورسید. د افغانانو او انګلیس لومړۍ جګړه په همدې ځای پای ته ورسېده. لکه څنګه چې د انګریزانو په دې جګړه کې ماتې وخوړه نو بیا یې امیر دوست محمد خان ته اجازه ورکړه چې له برطانوي هند څخه بیرته افغانستان ته راشي، خو شرط به دا وي چې د هرات او کندهار ولایتونه به د ده تر حاکمیت لاندې نه وي. دی به یوازې د کابل، غزني، جلال آباد او یو شمېر نورو سیمو واکمن وي. د فتح جنګ پاچاهي په 1842 کال کې د شاه شجاع له مړینې څخه وروسته سمدستي نواب محمد زمان خان له سیاسنګ څخه کابل ته راغی او خپل سلطنت یې اعلان کړ. نایب امین الله خان لوګری چې یوازې د سردار محمد اکبر خان د افغانستان د پاچاهۍ وړ یې باله، د نواب زمان خان د سلطنت اعلان یې ونه منه او د نظم ساتلو لپاره د شاه شجاع زوی فتح جنګ د پاچا په توګه اعلان کړ. دغه ټاکنه نواب محمد زمان خان رد کړه او وسلې ته یې لاس ورتېر کړ. د دواړو ډلو ترمنځ جګړه وشوه. نو په دې وخت کې نواب محمد زمان خان، نایب امین الله خان دواړه د سردار محمد اکبر خان د راتګ غوښتنه وکړه. محمد اکبر خان لا تر دې دمه په جلال آباد کې له انګریزانو سره په محاسبه بوخت و. کله چې د پلار په وینا له جګړې پر شا شو کابل ته راغی.
نایب امین الله خان د فتح جنګ د موقتې پاچاهۍ د اعلان نقشه سردار مخې ته کړه او بیا د بالاحصار ښار او د افغانستان وزارت سردار محمد اکبر خان ته وړاندیز وکړ چې په دې سره محمد اکبر خان سره د وزیر نوم هم ور اضافه شو. لیکن محمد زمان خان یو څه مقاومت وکړ خو د 1842 کال د جون د میاشتې په 21 نیټه له ماتې سره مخامخ او بې وسلې شو. د 1842 زیږدیز کال د اګست د میاشتې په 9 جنرال ناټ له کندهاره او جنرال پالک او جنرال سیل له جلال آباد څخه د کابل په لور وخوځېدل. پالک او سیل ګندمک ته له رسېدو سره ځای پر ځای تم شول تر څو جنرال ناټ کابل ته نږدې او دواړه انګریز ځواکونه په یو ځای کابل ته ورننوځي. فتح جنګ د 1842 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د کابل د تشولو په وخت کې په دې وتوانېد چې له کابل څخه وتښتي او په ګندمک کې د پالک له اردو سره یو ځای شي. جنرال پالک پرته له جګړې غزني ته ورسېد. ګوري چې غزني بالکل له ساتونکو څخه تش دی. پالک په ډېره بیړه کابل ته روان شو لیکن جنرال ناټ تر هغه وړاندې کابل ته رسېدلی و. د کابل له ښار څخه بیرون یې قرارګاه جوړه او ترتیب کړې وه. انګریز جنرالانو کابل ته تر رسېدو وروسته د هغه بازار چتونه چې مکناټن پکې ځوړند شوی و ووینځل او د ستالف ښکلی کلی یې هم وسوځاوه. جنرال پالک په خپله عقیده د یو لنډ وخت لپاره د افغانستان پاچاهي فتح جنګ ته وسپارله لیکن فتح جنګ د افغانستان د خلکو د خوښۍ په خلاف پاچاهي نشوه کولی. د انګریزانو د هندوستان ته د تګ په وخت یې د دولت چارې پر ځای پرېښودې او هندوستان ته یې د روانېدو پرېکړه وکړه. جنرال ناټ ډېر ټینګار وکړ چې لږ تر لږه شاپور د بل ورور دی د څو ورځو لپاره د شاهي نوم ومني. د انګریزانو د اردو او فتح جنګ ورسره یو ځای له کابل څخه ووت او د افغانستان خاوره له پردیو او پردیبالو څخه پاکه شوه. دا ځل هم د انګریزانو نمایشي مارش ترسره شو. وزیر محمد اکبر خان له قوي ځواک سره کابل ته راغی او د شاه شجاع کورنۍ یې تبعید کړه. د خپل پلار د راتګ په انتظار کېناست.